د هندوکش د خپرونې ډېرو عزتمنو لیدونکو د نن شپې په خپرونه کې موږ د څو تنو راغلو طالبانو سره چې دوی د یو رسمي سفر په جریان کې هامبورګ ته تشریف راوړی وو د موقع څخه په استفاده ورڅخه مو هیله وکړه ترڅو د هندوکش د تلویزیوني خپرونې سره یو لنډه مرکه ولري. موږ د دوی څخه په ډېره مننه هیله لرو چې که ګرانو لیدونکو ته خپل ځانونه معرفي کړي. ډېره مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې له معرفي نه زه د هندوکش د تلویزیون د ټیم نه ډېره مننه او شکریه کوم چې موږ خپل سټوډیو ته را دعوت کړلو او موږ ته یې موقع د دې راکړه چې موږ د دې تلویزیون د پروګرام له لارې له خپلو هغو وطنوالو سره چې په هامبورګ کې اوسي خپل مقاصد او مطالب چې موږ راوړي دي او کوم پیغامونه چې موږ سره دي دوی ته له دې لارې نه ورسو. زه خپله شیرمحمد عباس ستانکزي د لوګر ولایت مربوط او فعلا د طالبانو په اسلامی تحریک کې د خارجي ارتباط د دفتر مسئول. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه از برنامه تلویزیونی که به نام هندوکش قلمداد میشه اظهار تشکر می نماییم که برای ما این موقع را میسر نمود که تا ما اظهار مافی ضمیر خود را برای هموطنان ما که در هامبورگ می باشند بنماییم. اسم ما مولوی عبدالجبار از ولایت بادغیس فعلا آمر حقوق در ولایت هرات. ما اول پوښتنه دا ده چې د طالبانو نهضت او طالبانو حرکت چې شروع شوی د ابتدا څخه دوی دا اعلان کړی چې د افغانستان موجوده حکومت د رباني حکومت دا اسلامي حکومت نه دی او د دې لپاره چې دغه غیر اسلامي حکومت موږ ایسته کړو او یو سوچه اسلامي حکومت موږ په افغانستان کې راولو ځکه موږ دا پاڅون او دا خوځون پیل کړی. له بلې خوا موږ په سفارتخانو کې د افغانستان نه په صادر شوو مکتوبونو کې همیشه د افغانستان د اسلامي جمهوریت مهرونه چاپي او ورخې په دغه رقم ګورو چې هغه د دې نمایندګي کوي چې دا اسلامي دوی ادعا د هغې کوي د اسلامي جمهوریت. تاسو کولی شئ محترم ستانکزي صاحب په دې باره کې موږ ته معلومات راکړي چې دا حکومت په کومو دلایلو د اسلام د هویت نه هغه کېږي منتفي کېږي او اسلامیت د دوی نه لرې کېږي. که دغه باره کې موږ ته داسې څه معلومات راکړي. ډېره مننه. په دې ارتباط باندې زه تاسو ته دا وایم چې موږ په علني او صریح ډاګه هیڅ وخت د رباني حکومت کوم چې په کابل کې قایم ده هغو ته غیر اسلامي حکومت نه دی ویلی او موږ استاد رباني من حیث د یو مسلمان پیژنو او د ده کوم اشخاص چې د ده په شاوخوا کې دي مسلمانان ورسره شته خو موږ د دوی په حکومت باندې یوه خبر کوو چې د ده حکومت له فسق او فساد او یو تعداد غلو نه ډک دی. موږ همیشه دا په ډاګه ویلي دي او دا تحریک چې اوس په افغانستان کې د طلباو په تحریک په نامه باندې شروع شوی دی د دې تحریک اصلي هدف او اساسي هدف هم دا دی. تاسو بهتره معلومه ده چې په د تیرو اخرو 4 کالو کې په افغانستان کې داسې یو حالت رامنځته شوی دی چې هیڅ افغان من حیث د افغان نسي زغملی. په دې 4 کالو کې زمونږ د یو تعداد افغانانو ورونو کورونه چور سو لوټ شو ملي شتمنۍ لوټې شولې او زمونږ په یو تعداد خویندو باندې په ډېره مجرمانه او ظالمانه توګه باندې تعرض وشو د دوی په فتو باندې. نو بناء موږ من حیث د یو افغان دا ونه سوی زغملی او لکه څنګه چې 14 کاله د روسانو په مقابل کې مسلحانه جهاد وکړو روسان هم له دې خاورې نه ویستله نو دا مو یو ځل بیا خپله وظیفه وبلله چې راجګ سو راولاړ شو او لاسونه سره ورکو دغه غله او رهزنان هغه کوم خلک چې د خپل سیاسي قدرت او د خپل چوکۍ په خاطر د دغه ملت شتمنۍ او سیاسي حالت سره خراب کړی دی دا سره لرې کولې دی خاورې نه. کله چې دا خلک سره لرې شي نو د دوی په نتیجه کې به یو
اسلامي حکومت یو مستقل حکومت یو ملي حکومت په افغانستان کې تشکیلیږي نو بنا تاسو سوال په ارتباط باندې مونږ د رباني حکومت هیڅ وخت غیر اسلامي نه دی بللی خو مونږ دا ویلي دي چې د رباني په حکومت کې یو تعداد داسې خلک شته چې هغه په فسق و فساد او یو تعداد پخواني کمونستان هم شته نو ځکه مونږ رباني ته غیر اسلامي حکومت نشو ویلی اسلامي حکومت دی مګم له فسق و فساد ډک حکومت دی تشکر دویمه پوښتنه په همدې ارتباط ده چې که په افغانستان کې د طالبانو حکومت مطلق مسلط شي په ټول افغانستان نو هغه صورت کې به ستاسو تشکیل څه رقم تشکیل وي مثلا تاسو به پارلماني حکومت ولرئ یا فدرالي حکومت ولرئ یا به یو ګوندي حکومت ولرئ یا به دا وي چې نورو احزابو ته به هم اجازه ورکړي چې هغوی په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي اشتراک وکړي څه رقم یو حکومت به راشي په دغه باره کې به څه معلومات محترم رسولي صاحب زه باید خپلو هموطنوالو ته چې په آلمان کې دي غواړم چې دا په ډاګه کوم ورته واضح توګه ووایم چې زمونږ تحریک د طلباو چې شروع سوی دی ابتدا په ابتکار د څو طلباو دا کار شروع سو اوس د شکل د ملي قیام نیولی په مقابل د هغو مظالمو هغه نارواو عملونو چې په افغانستان کې د اوس روان دي مونږ یو سیاسي تنظیم یا سیاسي پارټۍ نه یو چې په آینده د افغانستان کې مونږ په پارلمان ته راځو مونږ به په انتخاباتو کې اشتراک کوو او مونږ به خپل ځان ته حقوق غواړو مونږ به دا تحریک تر هغه وخته روان چې په افغانستان کې دا بدبختۍ ټولې ورکې شي زمینه دې ته مساعده سي چې ملت راټول سي د ملت منتخب خلک راټول سي او دغه منتخب خلک به یو حکومت جوړوي دغه به په حکومت پورې مربوطه ده چې هغه په څه سیستم حکومت غواړي څه رقم حکومت به غواړي اوس فعلا موږ د دې لپاره هیڅ برنامه نه لرو په دې خاطر باندې چې موږ نه غواړو چې موږ من حیث د یو سیاسي تنظیم باقي پاتې شو او په انتخاباتو کې اشتراک وکړو دا یو ملي قیام دی موږ به دا ملي قیام تر هغه وخته پورې دې دوام ورکوو چې له دې ملته د بدبختۍ ورکې شي نو ځکه موږ اوس تاسو ته نسو ویلی چې څه رقم حکومت په آینده کې راځي دا په ملت پورې اړه لري چې څه رانامه حکومت غواړي څوک غواړي په کوم ځای کې غواړي او په کومه رتبه یې غواړي ډېر تشکر محترم ستانکزي صاحب لکه څنګه چې موږ همیشه اورېدلي دي ولوستي دي تاسو وایست او اوس هم ویل چې تاسو مقام قدرت نه غواړئ او فقط د یو ملي قیام دی چې تاسو کړی دی کولی شم پوښتنه وکړم چې په هېواد کې د سولې تر ټینګېدو وروسته د قدرت به چا ته تسلیم شي آیا تاسو داسې کوم شخصیت په نظر کې لرئ او که نه محترم خور د دې سوال په جواب کې زه داسې ویل غواړم چې مونږ اوس فعلا څوک نه دی مشخص کړی چې د دې بعد د استاد رباني د حکومت نه به څوک په افغانستان کې راځي خو مونږ لکه مخکې چې ما ویل د تحریک په دې خاطر شروع سوی چې دغه مظالم له افغانستانه ټول کړي د بې عدالتۍ ټول شي دا کومې بدبختۍ چې په نامه د لسان او سمت او قوم او نژاد باندې راغلي دي دا ټول سره لرې کړو نو کله چې دا لرې سي بیا به انشاءالله الرحمن مونږ به په دې باندې د ملت نمایندګان به راغواړو د هر قوم نه به یې راغواړو د هر ولایت نه به یې راغواړو له خارج نه به یې راغواړو خپل کوم مهاجرونه چې په خارج کې دي دغه به ټول راټولېږي من حیث د یو جرګې دوی به تصمیم نیسي چې څوک راوغواړي څه رقم حکومت باید جوړ کړي موږ به انشاءالله زمینه دې ته مساعده کړو او موږ همیشه په خپلو بیانو کې هم خپلو مخالفینو ته چې اوس زموږ سره په جنګ کې دي یا زموږ مخالفت کې یا موږ په تبلیغات کې دم په ډاګ او صریح دا خبر ورته کړې ده که اگر که زموږ خبرې د دوی سره همیشه په داسې شکل سوي دي تاسو ته بهتره معلوم وي چې تقریبا له ډېره وخته موږ له شورای هماهنګي سره په مذاکره باندې اخته وو اما زموږ خبرې نتیجې ته ونه رسېدلې دا ځکه نتیجې ته ونه رسېدلې چې دوی زموږ سره همیشه چې په خبرو کې ناست دي له موږ نه یې دا خواهش کړی دی چې راځئ موږ او تاسو حکومت جوړ کړو په افغانستان کې څومره وزارتونه تاسو غواړئ څومره موږ غواړو موږ دوی ته په ډاګ او په صراحت ویلي دي موږ ورته ویلي چې د حکومت تقسیمول په دجې کې دا یو ظلم دی دا یو جرم دی دا یو خیانت دی چې په دې ملت تحمیلیږي دا پرېږدئ ملت پرېږدئ چې څوک غواړي څو وزارت چاته ورکوي څوک انتخابوي خو دوی همیشه په دې باندې دغه شوي دي چې که موږ او تاسو سره یو ځای سو دا به یو ډېر لوی نظامي طاقت له دې نه جوړ سي او موږ کولی شو چې د رباني حکومت له پښو نه وغورځوو کله چې رباني له پښو وغورځوو موږ کابل ته داخل شو بیا د دې په خاطر چې موږ او تاسو په خپل منځ کې په دې چوکۍ په مشکل اخته نه سو نو باید د حکومت تشکیل دلته جوړ کړو خو موږ دا دوی سره نه ده منل موږ دوی ته همیشه ویلي چې که تاسو صادقانه کار کوئ راسئ چې یو ملي اردو جوړه کړو ټول به مخلصانه خپل اصطلاحي ملي اردو ته تاویل کړو دا ملي اردو به پرېږدو چې د کابل امنیت وساتي بیا به د ملت نمایندګان راوغواړو له خارج او داخل نه
ملي شخصیتونه به راوغواړو، د سمت خلک به راوغواړو، د قومو او د ژبو خلک به راوغواړو. دغو خلکو ته به وخت ورکړو چې دوی څه رقم حکومت غواړي، آیا پارلماني سیستم غواړي یا پریزیدنشل سیستم غواړي. هر سیستم چې دوی غواړي، هر څوک غواړي، په هغو پسې به موږ تاسو ولاړ د هغو پشتیبانه کړو. ډېر ښه. زما په نظر که څه ما د پوښتنه غوښتله وروسته یې مطرح کړم، مګر تاسو همدا اوس دې مسلې ته اشاره وکړله چې د هماهنګۍ شورا غوښتل تاسو سره په حساب د ائتلاف په شکل باندې یو ائتلاف وکړي، او د حکمتیار اولینه غوښتنه تاسو ته وه چې تاسو سره غواړي ګډ کار وکړي، مګر تاسو دغه ګډ کار رد کړو، اوس ائتلاف وکړ د مسعود سره. تاسو د دوی د ائتلاف په هکله څه به وایي؟ د دوی ائتلاف خو زمونږ له نظره زه فکر کوم چې دا ائتلاف صادقانه ائتلاف نه دی، ولې دا ائتلافونه په گذشته کې هم په سابق کې هم څو ځلې شوي دي، او د دې ائتلافو ترخه تجربه مونږ تقریبا له 14 کاله د جهاد را په دې خوا لرو. زمونږ دغه مشرانو چې پخوا د جهاد رهبرانو قهرمانانو، مونږ له دوی نه دا توقع درلوده چې دوی به کله افغانستان آزاد سي، دوی به من حیث د قهرمانانو د جهاد دا ملت ته داسې یو تحفه راوړي چې ټول ملت په باندې راضي شي، زمونږ کونډې او یتیمان او شهیدان به ټول په باندې خوشحاله شي، او دا ملت په بیا ودانولو کې به ټول سهم واخلي. خو د هغه په عوض باندې تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو تعداد مشخصو اشخاصو د خپل قدرت او د خپل شخصي مفاداتو په ګټه باندې زمونږ هغه ټول ارمانونه له خاورو سره برابر کړل. نو مونږ د لکه مخکې چې ما وویل د شورای هماهنګي و د نورو ټولو سره ناست یو، مذاکرات سره دغه کړي، خبرې مو سره کړي دي همیشه، او خبرې هم ما په تفصیل تاسو ته ویلې چې په کوم رقم یو دوی په څه رقم زمونږ نه غوښتي. نو کله چې حکمتیار صاحب زمونږ د خوا نه مایوسه شو چې مونږ له دوی سره حکومت نه جوړاو، مونږ دوی ته په سریو په ډاګه ویلي و چې دا صلاحیت مونږ ځان ته نه ورکړو چې د افغانستان حکومت باید مونږ جوړ کړو، او دا صلاحیت تا ته هم نه درکو چې ته د افغانستان حکومت جوړ کړې، ولې ته د ملت نماینده نه او مونږ هم د ملت نمایندګي نشو کولی. دا راځي چې پریږدو مخلصانه د دې ملت اعضا راوغواړو، د دې ملت افراد راوغواړو، ملي شخصیتونه راوغواړو، له داخل له خارج راوغواړو، له دې نه یوه شورا یوه جرګه جوړه کړو. دغه جرګې ته به صلاحیت ورکړو چې دا جرګه شکل د آینده حکومت تشکیل کړي. دا جرګه ته به صلاحیت ورکړو چې څه رقم حکومت دوی غواړي، څوک غواړي په افغانستان کې، دې ته به صلاحیت بنا موږ په دغه خبرو باندې دوی سره تفاهم ته نه رسېدلي. دوی مجبورا په دې خاطر چې خپل قدرت موږ ته وښیي، خپل صلاحیت موږ ته وښیي، او بلې خوا تاسو بهتره معلومه ده چې د حکمتیار صاحب حزب اسلامي په دې اخر وختو کې له نگاه د سیاسي و نظامي نه تقریبا تنظیم ختم و، شی نه ورته پاتې، په دې خاطر چې دی بیا خپل بدن کې یو روح وزغلوي او یو څه سیاسي ډګر کې او نظامي ډګر کې دا وښیي چې دی اوس هم یو څه دغه لري. نو بنا د رباني د حکومت سره ائتلاف وکړو، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې د رباني د حکومت سره هم د داسې ائتلاف نه دی کړی چې زه نو د خدای دپاره او د دغه مظلوم ملت دپاره د هر شي نه تېر یم درغلم کابل کې ستا څنګ ته کېناستم. خو تاسو ته معلومه ده چې ورسره شرایط دي چې صدارت، وزارت دفاع، وزارت مالیه به ماته راکوي، نو ځکه هغه ورته ومنله، دی ورسره ائتلاف یې وکړ، او زه په دې باندې متیقن یم چې دا ائتلاف ډېر وخت به در بر ونه نیسي، ولې چې دا ائتلاف صادقانه نه دی، د خدای دپاره نه دی، او د دغه بیچاره مظلوم ملت د آبادولو دپاره نه دی، دا د شخصي مفاداتو دپاره دی. تاسو به یې سبا ګورئ په وزارت مالیه کې به د پیسو په سر، په وزارت دفاع کې به د قدرت په سر، او په صدارت کې به د کابینې په سر د دوی بیا اختلاف منځ کې په ظرف د څو میاشتو کې به دا سره داړه واړي سي. ډېره مننه. محترم ستانکزی صاحب، من میخواستم بپرسم که هدف سفر شما در رابطه با تشریف آوری شما در آلمان چی هست؟ آیا از شما دولت آلمان دعوت کرده تا اینجا تشریف بیارین یا این زمینه براتان از مجاری سیاسی مساعد شده؟ و همچنان میخواستم از خود شما بپرسم که آیا حضور شما در شهر هامبورگ یا در کلیه در آلمان رابطه نداره با سفر عبدالرشید دوستم به امریکا؟ برادر محترم، در جواب سوال شما ما قدر گفته میتونم که یک هیئتی از دولت آلمان تقریبا یک ماه قبل به قندهار تشریف آورده بودن. اونا همراه ما تقریبا 2 روز به قندهار ماندن، همراه ما مذاکرات مفصل داشتن، همراه شورای عالی طلبا ارتباط خارجه و بعضی اشخاص دیگری دیدن. ما در ضمن از این ملاقات ها با اینا تبادل افکار کردیم. اونا فکرایی که با اینا بودن و اونا فکر میکردن از دور وقتی که در داخل قندهار آمدن، وضع را دیدن، حالات دیدن و با ما صحبت کردن، بسیار
طرز فکر از اونا تغییر آمد. باز اونا از ما ایره خواهش کردن، گفتن که شما اگه یک هیئت را به آلمان اعزام کنین به خاطر از اینکه اونا بتانن که از نزدیک با حکومت ما در تماس شوند و بالخصوص با افغان هایی که موجود هستند، اونا هم نظر به شما بعض سوالات به اونا خلق شدن که بعد اینا حل شود. به این ارتباط به موافقه بین از هیئت آلمانی و شورای عالی طلبا، هیئت 3 نفری که فعلا ما امرای شما ششتیم در استودیو به آلمان اعزام شد. ما وقتی که آمدیم با مقامات رسمی آلمان هم یک سلسله ملاقات های داشتیم که از جمله با وزارت خارجه آلمان 2 دور مذاکرات داشتیم و بعدا با وزارت امور اقتصادی از اینا که به نام ست اینا میگن و همچنان با حزب دموکرات اینا که SPD میگن همراه از اینا داشتیم. با بعضی اعضای پارلمان از اینا ملاقات کردیم ما و همچنان بعضی لکچررهای یونیورسیتی بن بود، پوهنتون بن که اونا هم متخصصین در امور افغانستان بودن. با اینا مذاکرات مفصل به ارتباط اوضاع سیاسی افغانستان و همچنان ما با اینا پیشنهاد کردیم که فعلا در مناطقی که امنیت است، خصوصا 14 ولایت که کنترل از اونا به دست تحریک طلبای اسلامی افغانستان است و شما بهتر معلوم است که مکمل امن و امان است، ما برای از اینا خواهش کردیم که با ما در ساحه خصوصا تعلیم و تربیه و زراعت و سرکسازی و حتی بعض فابریکایی که ما وجود داریم که سابقا از طرف آلمان چی شده بودن تمویل می شدن، اونا رو خواهش کردیم و همچنان درباره جنگلات ولایت پکتیا که حالا فعلا به کلی از بین رفته از اینا خواهش کردیم که اگر باز از سر اینا پروگرام شروع کنن. ما از جانب خود برای اینا مکمل اطمینان دادیم و اینا هم خوشبینی با ما اظهار کردن و ما ان شاء الله به عقیده هستیم که اینا کمک های خود با ما شروع خواهد کردن و در اگرچه که اینطور ما با اینا کدام قرارداد رسمی امضا نکردیم به ارتباط، مگر وعده های اینا کردن و تا جایی که ما پیش بینی میکنم ان شاء الله اینا با کمک های خود دوام خواهد دادن. بخش دیگه پرسش ما گمان میکنم ماند. سوالای ما ناشی میشه از آوازه ها و مسائلی که کم و بیش در مطبوعات چی از طریق BBC، صدای امریکا یا رسانه ها و نشرات گروهی که پیرامون وضع جاری افغانستان خبر پخش میکنن، گوناگون آوازه ها و مسائل ابعادش مطرح میکنن. به اون خاطر من پرسیدم که سفر شما آیا خود شما چی تصور میکنه؟ ارتباط با سفر عبدالرشید دوستم به امریکا و همچنان که به لندن میداشت. تمام منظورم این است که گویا زمینه چنین سفرهایی که آماده میشه و همچنان آوازه دیگه است که بعد از ائتلافی که دولت با حکمتیار نبوده ممکن است آیا ائتلاف با از طرف شورای طالبان و نهضت طالبان با جنبش سمت شمال ایجاد شود یا خیر؟ برادر محترم، سفر ما براتون گفتم یک کاملا یک سفر مستقل بوده. مطلب من است که ما با سفر رشید دوستم کدام ارتباط خاصی نداریم و دیگه ای که به ارتباط ائتلاف شما گفتین، ما قبلا هم براتون گفتیم که با شورای هماهنگی که عبدالرشید دوستم یکی از اعضای شورای هماهنگی است مذاکرات مفصل داشتیم، اما اون مذاکرات به ناکامی منجر شد و به نتیجه نرسیدیم و فعلا با رشید دوستم ما کدام مشکل پرابلمی نداریم، به خاطر از اینکه شما بهتر میدانید که ما عساکر ما قوای ما به 4 طرف کابل هستن و فعلا ما همراه حکومت کابل درگیر هستیم و همراه رشید دوستم ما کدام تعلقات خرابی نداریم. ما عفو میخوایم. ما منظورم این بود که اخیراً دولت امریکا فعالیت های خود پیرامون افغانستان بیشتر ساخته، به این معنی که تا قریب 3 ماه قبل امریکا در کلیتش در رابطه با موقف افغانستان و مسئله افغانستان به نحوی از آنها خاموشی اختیار کرده بود، ولی اخیراً ما میبینیم امی سفر عبدالرشید دوستم که من مثال دادم به این معنی بوده که گویا فعالیت های امریکا در پیرامون قضیه افغانستان بیشتر شده و همچنان ممکن است من اینطور احساس کردم که انگیزش های وجود داشته، چون وابستگی های بین آلمان، امریکا، لندن، انگلستان وجود داشته به این جهت و تصور کلی هم امی است که گویا پویش ها و فعالیت های وجود دارد که حرکت جدید بر افغانستان، یعنی پالیسی جدید بر افغانستان از طرف امریکا پیاده شود و دو مسئله نکات بسیار عمده امی آوازه و امی شایعه وجود دارد که ممکن است
یک ائتلاف جدید بعد از ائتلاف دولت با تحریک طالبان و جنوب شمال ایجاد شود. همچنان یک مسئله دیگه هم آوازه هست که حتی ما خود مستقیم شنیدیم بعضا از طریق رادیوها، چنانی که در گزارشی که پیرامون افغانستان در سازمان ملل داده شد همین مسئله با نحو غیر مستقیم افاده شده که گویا در اونجا وانمود شده که تحریک طالبان یا جنبش طالبان گویا نیرویی است که اینا خواهان دوباره آوردن شاه در افغانستان است. نظر شما را میخواستم در این رابطه. مهربانی. با ارتباطی که فعلا امریکایی ها و دنیای غرب به این نتیجه رسیدن که باید موضوع افغانستان رو باز از سر بگیرن و اینا دلچسپی و علاقه نشان دادن. و شما بهتر معلوم است که زمانی که روسا از افغانستان برآمد و حکومت نجیب سقوط کرد، امریکایی ها و دنیای غرب افغانستان رو بالکل فراموش کرد و حتی اخبار جنگی که در اون روزها 10 نفر کشته میشد و داخل کابل و دیگر ولایات، اینا حتی به صفحه تلویزون هم او را نمی آوردن و حتی به شکل یک خبر عادی هم از اون قصه نمی کردن. اما بالمقابل در بوسینا و در ممالک دیگه و جاهای دیگه اگر یک نفر بینیش هم خون میشد، اینا در تلویزیون نشان میداد چند روز که نمونه بارزش اسرائیل است. بله شما اسرائیل و دیگر جا موضوع افغانستان کاملا اینا فراموش کرده بودن. ای که اینا آل علاقه گرفتن. ما چندین تقریبا 2 مرتبه رابین رافل که معاون وزارت خارجه اونها هستن آمدن، البته با ما هم ملاقات داشتن و رفتن به کابل با حکومت کابل و رشید دوستم و شورای ننگرهار هم اینا ملاقات های داشتن. اونا همیشه با ما این چیزا گفتن که ما کدام طرح و پلان خصوصی نداریم. این گفته رابین رافل است که با ما گفتن و هر طرحی که ملل متحد جور میکنه یا ملل متحد کدام پروگرامی داره ما از او پشتیبانی میکنه. و ملل متحد بهتر به شما معلوم است که از چند سال به این طرف در موضوع افغانستان درگیر است و تا بال کدام راه حل را به افغانستان پیدا نکرده و به این موفق نشده. بنابراین حال فعلا هم به این ارتباط همراه ما کسی سخن نزده و با ما کسی چیز نگفته که اینا ما هم نمیفهم که غربی ها چرا به افغانستان علاقه زیاد حال فعلا گرفتن. خب به ارتباط ائتلاف رشید دوستم ما براتون قدر گفتم میتونم که ما تا بال با رشید دوستم به ارتباط ائتلاف کدام چیزی به موافقه نرسیدیم. قبلا هم براتون گفتم که تقریبا از 1 سال به طرف ما همراه از اینا مذاکرات هستیم و این مذاکرات تقریبا در اواخر به ناکامی منجر شد و کدام نتیجه مثبت نرسیدیم، به خاطر از اینکه همیشه مذاکرات ما با شورای هماهنگی بر سر چوکی و قدرت بوده. اینا این چیزا میخواستن، ما این چیزا سرشان امرشان قبول نکردیم، بنابراین مذاکرات به ناکامی منجر شد. عفوا میخوایم در رابطه با مسئله شاه دوباره به ارتباط ظاهر شاه ما اینقدر گفتم میتونم که ما به یقین هستیم، تحریک ما به یقین است که هر افغان که افغان باشه و من حیث در افغانستان زندگی کرده باشه، تذکره افغانستان داشته باشه، من حیث یک افغان به افغانستان آمده میتونه در بارسازی کشور خود سهم گرفته میتونه، در امور سیاسی کشور خود سهم گرفته میتونه، در ساختن حکومت آینده افغانستان سهم فعال گرفته میتونه. این ما گفته نمیتونیم و این حق به خود نمیتیم که ما بگویم ظاهر شاه بیای و یا نبیای. این حق مسلم ظاهر شاه است که به افغانستان آمده میتونه هر وقت. سرحدات افغانستان بر روی ازی باز است، ما هم روش مخالفت نداریم. و این که ظاهر شاه به چه قسم باید به افغانستان به من حیث یک فرد عادی و یا من حیث صدر اعظم یا رئیس جمهور یا به حیث پادشاه، این باز هم وظیفه ما نیست. ما قبلا براتون گفتیم که هر وقتی که حکومت منتخب ملی اسلامی در افغانستان به وجود آمد، شورایی که به وجود میاد، این حق ملت است که ظاهر شاه را به چی نوع افغانستان میخواه. اگر ملت ظاهر شاه را من حیث صدر اعظم میخواه، ما هم راش مخالفت نداریم. و اگر ملت ظاهر شاه را من حیث یک افغان یک فرد میخواه، ما باز هم از ظاهر شاه پشتیبانی نمیکنیم که باید حتما ظاهر شاه رئیس جمهور شود. و اگر همین ملت ظاهر شاه را به محکمه میسپاره، ما باز هم در محکمه از ظاهر شاه پشتیبانی نمیکنیم که چرا ظاهر شاه به محکمه رفت. خب من حیث یک افغان نه تنها ظاهر شاه بلکه تمام شخصیت‌های ملی، تمام اقوام و قبایل، تمام مردمی که اگر به سمت شمال است یا سمت جنوب است یا شرق است یا غرب است، اگر پشتون است، تاجک است، ازبک است، هزار است، میتونه به افغانستان به من حیث یک افغان در افغانستان آزاد زندگی کرده میتونه. ما به یقین است. بازم پرسش ما برای این محور میچرخه. ما منظورم این است که در مجموع تا جایی که دیده میشه سیاست امریکا طوری است که امریکا نمیخواد در افغانستان یک حکومت اسلامی پدید بیاید و تلاش های وجود داره که اینا با کمک تکنوکرات ها
و تحت زعامت شاه، چنانه که طرح خود محمود مستیری نیز چنین محتوا یا چنین افاده داره. این تلاش ها وجود داره که گویا و آوازهایی هست که گویا کسایی که این طرح را پیاده میکنن خود تحریک طالبان هست و چنانه قبلا هم همین مسئله در بین مردم بود. اونا میگفتن که حتی نیرویی که خود تحریک طالبان نیرویی است که بر آوردن شاه تلاش میکنن. من میخواستم صریحا از شما یک جواب بشنوم. به خاطر وضاحت از این سوال من میخوایم که بگم که اصلا قبلا من برای شما گفتم که تحریک یک تحریک کاملا افغانی و اسلامی است و این تحریک در ابتدا که شروع شد و تا به حال هدف اساسی ما است که از افغانستان این بدبختی هایی که در اواخر 4 سال روی کار شده این را دور بسازیم. چور و چپاول، دزدی و برادرکشی و حل از این مسئله در ایست که باید این ملت خلصلا شد. و شما بهتر معلوم است که این ملت تا به دندان مسئله است فعلا و این سلاح اکثرا پیش مردمای هستن که اونا کاملا بی‌سواد است، اصلا سواد نداره. یک شخصی که بی‌سواد باشه و به شکم هم گوش نباشه او مجبورن جبران می به سر سرک استاد میشه و یک برادر دیگه خود جیبش دزدی خواد کرد، یا به خانه یک برادر دیگه خود میره و از خانه از دزدی میکنه، یا ای که به حقوق دیگه مردم تجاوز میکنه. خب این اشخاص بدون از اینکه کلاشینکوف از سر شانه از این گرفته شد دیگه قسمی مردم اصلاح نمیشه. ما این تحریک خالصا به می خاطر شروع کردیم که این مردم باید خلصلا شود، در این مملکت امنیت به بعدا زمینه برای یک حکومت ملی و اسلامی جور شود. این که مردم هر قسم ایره تعبیر میکنن یا هر قسم فکر میکنن، شما بیشتر از ما شاید شنیده باشین به خاطر اینکه شما در آلمان زندگی میکنن و در ممالک اروپایی دشمنای ما پشت سر ما بسیار تبلیغات میکنن به هر نوعی که اینا خواسته باشن. حتی کسیتا و فیلم ها اینا پر کردن در کابل، اونا رو به خارج صادر میکنن، به ضد علیه ما تبلیغ میکنن. و ما برایتان نمونه مثال بگویم، ما به عربستان سعودی قبل از این سفر رفته بودیم به مراسم حج. در عربستان سعودی ما که با بعض مقامات در تماس شدیم، اونا اینطور یک فکر به ارتباط ما داشتن، اونا این فکر میکردن که امی تحریک طالبان اصلا امو کمونیستای سابق است، ترنه است و گلابزو است و دیگه اشخاصی از سرشناسی از این است و آل به نام مولا فلانی و یا طالب فلانی نام خود مانده و حکومت کمونیستی میگه. چنین صریحا بعضی از نشرات افغانی صریحا چنین چیزی را که شما گفتید اینا نوشتن. اسناد وجود داره که مثلا اشخاص را قماندان هایی که در خود تحریک طالبان بوده اونا فعالیت هایی داشتن، اونا را گفتن که مثلا فلان شخص فلان آدم قبلی هست. این مکتوبی روی اسناد وجود داره در نشرات خود افغانی ماورای افغانستان. همین چیز میگه پیش ما حقیقت داره. این ما براتون پیشتر گفتم که اداره کابل تبلیغات میکنه و هر شب و روز از طریق رادیو و تلویزیون کابل ما میشنویم میبینیم که به می الفاظ اینا صحبت میکنن. در ممالک اسلامی اونا میفهمن که ممالک اسلامی بر ضد کمونیسم است، یا تبلیغ میکنن که ما را به نام کمونیستا معرفی میکنن و برعکس از او در ممالک غربی و آمریکا اینا ما را به نام معرفی میکنن که اینا اخوانی هستن، فاندامنتالیست هستن، اینا هم مسلمانای چیستن سخت‌دریز هستن که اگه اینا در قدرت آمدن در افغانستان و حکومت به دست از اینا افتاد شاید شما حکومت ایران فراموش کنین و اینا شما را در واشنگتن اعلان نخواد و اسرائیل در تل آویو اعلان نخواد. اینا به خاطر شما بهتر میفهمید که یک انسان یا یک تحریک یا یک شخصیت در عین زمان دو چیز شده نمیتونه که در یک طرف اخوانی سرسخت باشه و در طرف دیگه کمونیست باشه. اینا تضاد است. خب از این ما شما قضاوت کرده میتونیم که حکومت ربانی یا اداره ائتلافی کابل خاص به خاطر بدنام ساختن از این تحریک پاک است و نمیخواد که تحریک مردم به یک نام نیکی که دارن یا امنیتی که ناوردن به اون نام بشناسه، با نام دزد و تروریست و قاچاقبر و اخوانی و کمونیست اینا را معرفی میکنن تا مقصد و مرام نامقدس خود به پیش ببرن، تا کرسی قدرت خود یک چند روز زیادتر برای خود نگاه کنن. مگر ما انشالله الحمدلله تصمیم گرفتیم در مقابل تمام دسایس از ما بیدار هستیم و ما اینا را به دسایس هم اعلان نمیدیم. ما برای از اینا همیشه پیشکش مذاکرات کردیم که با ما با از راه مذاکره به صلح و آرامی برسه. وقتی که مذاکرات ناکام میشه و کس با ما مذاکره نمیکنه این ناگزیر است ما به خاطر نجات از این ملت بیچاره، به خاطر نجات از این ملت مظلوم که 14 سال از طرف روسا بمبارد و به خون کشیده شد، ما مجبور هستیم که از دست از این چند دوزا و رهزنا هم اینا رو نجات بدیم. ممنون از شما.
ما گرچه هم سوال کردم بازم اجازه میخوایم از ژورنالیست‌های محترم که تشریف دارن. از محترم مولوی صاحب عبدالجبار میخواستم بپرسم زمانی که جهاد مقدس علیه کمونیسم، علیه روس و علیه اصطلاح روس اشغالگر و گماشته ها، چوبکی ها و افراد و اعضای حزب خلق و پرچم در افغانستان، وقتی که جهاد مقدس آغاز شد، در اون زمان حرکت طالبان مشغول چی بود؟ کجا بودن و چی مسئولیت داشتن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سوال شما البته سوالی بود که واقعا سوال خیلی عمیق و با چی، اما ما را به شما گفته میتونم که تحریک طلبا، کسایی که فعلا در رأس این تحریک قرار دارن و کسایی که از جمله اعضای شورای تحریک هستند به تعدادی 30 یا 36 نفر، کل از یا افرادی هستند که همه در طول همین 14 سال جهاد همه در صحنه بودن و اکثر اینها حمال معیوبین هستند. اثر جراحاتی که در جهاد برداشتن حمال در وجود اینها هست و مشاهده میشه و شاهدی یک همین رفیق ما که حال به علت مریضی اینجا حاضر شده نتونست که یک چشم خودم از دست داده و صورت دیدم حمال اثر جراحات هست. اینا در همین طول مدت بودن، در صحنه بودن، تحت قیادت همین رهبرای جهادی بودن. گفتند که حاجت نیست که ما تحریکی یا تنظیمی نوعی تشکیل بدیم، همین قیادت اینها رو ما قبول داریم. زمانی که روسا از افغانستان خارج شد اینها هم رفتن، کسانی که تدریس میکردن یا درس میخوندن پس هم کار خود ادامه دادن تا وقتی شد که این صحنه در افغانستان آمد که خود شما شاهد صحنه بودین، اگر نبودین میشنیدین از طریق اخبار رادیو و تلویزیون که در افغانستان حالات فجیعی آمد که پیشتری برادر به شما تذکر دادن، یعنی ناموس مردم در امن نبود، مال مردم در امن نبود، همه اختلالاتش نجات. پس اینها عامل ای شد که همه سرکرده های طالبان که سابق در صحنه وجود داشتن و در جهاد اشتراک داشتن، پس دوباره چیزی بقایای صلاح و مهماتی که همراه اینها موجود بود، همینا را به همراه چند نفر دیگر از طالبان و از مردم همکاری مردم شروع کردن و همین زنجیرها و همین بندا و صدایی که پیش روی مردم اینا واقع کرده بودن به رفع مشکلات مردم شروع کردن. در زنجیر اول و در زنجیر دوم همه مردم به اینها اشتراک کردند تا اینکه پیشتر این برادر به شما تذکر داد که قیام ملی است، چون بعد و شروعی ازی به همکاری ملت شد. ممنون از شما. دیگه خدا زمونږ د طالبانو د عسکري تشکیلات په باره کې وه، اگر چې تاسو وویل چې موږ کوم خاص نظامي او دفتري او اداري او حکومتي تشکیل لپاره مبارزه نه کوو، ولی بیا هم دغسې یو پاڅون، دغسې یو قیام د یو عسکري هغه نه تهداب نه پرته په مخ نشي تللی. مثلا د هرات نیول او حالات دغسې قبضه کول چې څو ورځو کې حکومت هلته لاسته راشي او دا موفقیت ستاسو په نصیب شو او په دا نورو ولایتونو کې دا ټول د یو عسکري مهارت له مخې کېږي. په دغه باره کې که تاسو لطفا معلومات راکړئ چې څه رقم پرسونل لرئ او څه قسم حالت دی په عسکري کې. ډېره مننه، ډېره شکریه. په دې ارتباط باندې لکه مخکې چې زمونږ ورور مولوي صاحب عبدالجبار وویل چې دا قیام د یو څو طالبانو ورونو په ابتکار باندې شروع شو، وروسته د ملت پشتوانه ورسره پیدا شو او ټول ملت د دوی شاته ودرېد. تاسو باور وکړئ چې زمونږ طالبان په ابتدا د تحریک کې چې دغه ولایاتو ته ورتلله داسې واقع شوي ولسوالیو کې چې خلک نر او ښځې راوتلي دي، زمونږ د طالبانو په غاړه کې ګلان وراچولې له ډېرې خوشحالۍ نه. دا په دې خاطر باندې چې هغه غلو هغه رهزنان دوی خلاص شو. اوس د کابل د چهاراسیانه نیولې تر هراته پورې خلک د شپې د خوا دروازې نه بندوي، د لمانځه وخت چې سي بازارونه دکانداران نه قلفوي، مانځه ته په ډاډه زړه تللی شي. زه دا تاسو ته اطمینان در کومه چې د قندار کابل په لویه لار په سړک باندې که ستاسو نه پیسې ولوېږي یا طلا هم تاسو په شکل د امتحاني کې دی 3 ورځې چې په تېرې څوک هغه ته لاس نشي وروړلی. دا امنیت موږ ټینګ کړی او په ارتباط د نظامي تشکیل لکه څنګه چې زما ورور وویلې دغه طالبانو چې تحریک شروع کړو د خلک پخواني مجاهدین و 14 کلن مجاهدین دي. د دې تحریک مشر چې د دې په ابتکار باندې تحریک شروع شو ملا محمد عمر اخوند دی. ملا محمد عمر اخوند خپله یو شخصیت دی چې د دهراوت د اوروزګان دی
او په قندار، اروزګان، هلمند، زابل دغه ولایتو کې جهاد کړی دی او څو وارې د روسانو د خوا نه ټخپي شوی، زخمي شوی دی. دی په ابتدا کې په حرکت انقلاب اسلامي کې قمندان و، وروسته بیا دی د حرکت انقلاب اسلامي نه راواوښت، د بعض مشکلاتو په اساس باندې په جمعیت کې و، د استاد رباني په تنظیم کې و، تر دغه وخته پورې چې د کمونستانو حکومت له بینه ځي و، جهادي قوتونه کابل ته راننوځي. کله چې جهادي قوتونه کابل ته راننوځي، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نجیب عسکري قواوې او اداري شعبې ټولې هغو قمندانانو ته ورتسلیمیږي په خپله چې دوی پخوا پروتوکولونه ورسره درلود. د قندار په ولایت کې هم همدا پروګرام مخته ځي. قلی اردو د قندار، فرقې د قندار، میدان هوایي د قندار ولایت، دا ټول هغو قمندانانو ته ورتسلیم شي چې هغوی پخوا د نجیب د حکومت سره پروتوکول درلود، له هغو نه معاشونه اخیستل. دا خلک چې تشکیل د ولایت یې وکړه، دغه کوم مخلص وروڼه لکه ملا مادمر او داسې نور چې وو، دا مایوسه سول دغه نه ولاړه په خپلو کورو باندې کېناست. خو وروسته چې ګوري دغه مایوسي هم دغه ورته ونه کړله. ورځ په ورځ په افغانستان کې په قندار کې د وضع خرابېدله او چور و چپوله دغه کړه. نو بنا دوی یو ځل بیا خپله د وظیفه وبلله، خپلې سلاوې چې پخوانۍ د جهاد ورسره وې دا یې راواخیستې، په کومک د دې ملت سره راجګ سولو، دغه خیام یې شروع کړ تر دې سرحده. نو دا ټول هغه خلک دي چې 14 کاله د جنګو تجربه لري. دا هغه مجاهدین دي چې له کلشینکوف نه له توفنګچې نه نیولې بیا تر شټینګره پورې مسلکیان دي چلولی سي. بله خبر دا ده محترمه چې زمونږ سره همیشه د ملت پشتیبانه وه. تاسې باور وکئ چې دا قیام د طالبانو مونږ بدون د غزني نه چې د حکمتیار د قواو سره یو برخورد وکړه، او په میدان ښار کې چې زمونږ سره یو څه مقاومت شو، او د لوګر په پل علم کې د حزب اسلامي خلکو یو څه مقاومت وکړو، بالغ چې دا مقاومت د پل علم مات شو، چهاراسي هم پرېښودله. بدون دغه درې مقاومتونه مونږ تر کابله پورې بیا له مقاومت سره نه مخامخ شي. نو اوس دا تاسو فکر وکړئ چې دا ولایت مونږ په زور تسلیم کړی او که خپله آزاده خلک تسلیم شوي دي، نو ځکه مونږ مخته تللي یو. د هرات په ارتباط هم دا خبر وه چې مونږ ابتدا کې د اسماعیل خان سره دا خبرې وکړلې چې څنګه مونږ د فرا سرحداتو ته ورسېدو، په وخت کې فرا او نیمروز هم د اسماعیل خان په تسلیم کې وو. نو مونږ دوی ته ویلې چې تاسې په خپل منطقو کې نسبتا امنیت راوستی، مونږ تاسو سره کوم مشکل نه لرو. مونږ د هغو خلکو په ضد راولاړ سوي چې هغه امنیت مختل کړی ده. تنها څه بعضې جزئیات دي چې په هغه باره کې باید مونږ تاسو سره کینو، خبرې وکړو، هغه مشکلات هم سره حل کړو. دا د اسماعیل خان سره زموږ اول مذاکرات دي. زموږ هغه وروڼه اوس موجود دي، په دې باره کې مونږ اسناد لرو، دوی نه ثبت شوي فتې لرو. خو تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې موږ د کابل په دروازو کې ودرېدلو، د مسعود سره هم خبرې شروع کړلې. مسعود په خپلو خبرو کې زموږ سره په ظاهره کې یو قسم خبرې کولې، د پردې شاته یې نور کارونه کول، خپل اکمالات یې کول. ناګهاني حمله یې په طالبانو باندې وکړله، ډېر طالبان پکې مړه شول، یو تعداد ډېر طالبان اسیر شو. تاسو په دې باندې بهتره خبره یې، دوی سره تقریبا په سلهاوو نفر زموږ اسیران شو. نو په دې وخت کې مسعود دا پلان جوړ کړی و. اسماعیل خان ته یې هم خبر ورکړی چې مونږ به د کابل د چهاراسیا او د میدان ښار لخوا په طالبانو حمله وکړو، تاسو د شا د خوا د فرا د خوا حمله پرې وکړئ. او په عین زمان کې هغه یو تعداد غله و رهزران چې په دغو ولایاتو کې د خلکو امنیت په خطر کې اچولی، د خلکو ناموسونه یې بېعفته کړله، د خلکو مالونه یې چور کړله. دا خلک تښتېدلي وو. اسماعیل خان ته ورغی، اسماعیل خان بېرته مسله کړه، زموږ سره یې په خط اول کې واچو. مونږ اسماعیل خان د خواهش هم په وخت کې وکړو چې دا خلک غله دي، دا زمونږ له محکمې نه در تښتېدلي خلک دي، دا جنایتکاران دي، دا باید د ملت محکمې ته تسلیم شي او دا باید د قاضي تر مخ حاضر شي او خپل د جنایتونو مقابل کې دا سړی باید دغه شي، جزا ورته ورکول شي. دا ما مصلح کوه، دا خاینان دي. خو د سړي زموږ خبرې وانه اورېدې، د مسعود د تحصیل لاندې راغی، د هغې خبرې یې واورېدلې. په مقابل کې اسماعیل خان په موږ باندې حمله شروع. دا حمله دا غزل وه چې طالبان بیا په مخ ځي و، یو قسمت تر دلارامو د قسمتو د ولایت فرا اشغالوي نیسي. وروسته بیا په دا دومه حمله کې بیا داسې پروګرام جوړ سوی و چې د هرات په فتح باندې منجر سو، چې د رباني حکومت د مسعود شورای نظر دوی داسې پروګرام جوړ کړی چې مونږ به د میدان ښار چهاراسیا د خوا نه په طالبانو باندې شدیده لویه حمله شروع او په داخل د ولایاتو کې چې دوی کوم پخواني خلک دي چې اوس مونږ خلک سلا کړي دي، خو په هغه منطقه کې زمونږ سره لکه وروڼه ژوند کوي، مونږ هغه خلک ورته هېڅ نه دي ویلي. د دوی پخواني والیان دي، پخواني ولسوالان دي، او تعداد خلک چې دوی دي هغو سره شکل د یو کودتا جوړ کړی و. او په عین زمان کې اسماعیل خان ته هم د هدایت ورکړی چې ته به د هرات د خوا نه حمله کوې. تاسو بهتره معلومه ده چې په وخت کې جنګ شروع سو، هم د کابل د خوا نه شروع سو، هم د هرات د خوا نه شروع سو، او هم په داخل کې مونږ ته په پکتیا و، غزني و، حتی د کوټه د خوا نه څه دغه و خلک دي دوی چې په کوټه کې اوسېدله، په ښار د کوټه تښتېدلي، هغو د بولدک د سرحد د خوا نه په مونږ باندې تعرضونه شروع کړل. خو الحمدلله د دوی دغه داسې ټولې شنډې سولې. او تاسو ته معلومه ده چې د هرات قواوې عین تر ګرشکه پورې راغللې نږدې. دلته و چې دوی ګرشک ته راغلله، نو بیا
قندهار، د زابل، د غزني، حتی د پکتیا خلک، د لوګر خلک یو ملي قیام بیا شروع کړ. تاسو په دې باور وکړئ چې زموږ ته په قندهار کې دومره خلک راغله، عوام خلک چې موږ یې عاشه نسوی ورکولی، ډوډۍ هم نسوی ورکولی. دوی دې ته حاضر وو چې تاسو موږ ته سلا راکړئ، موږ د دو ظالمانو په مقابل کې جنګېږو. ولې موږ دوی نه غواړو چې بیا زموږ منطقو ته راسي، موږ نه غواړو چې دوی بیا زموږ په کور راننوځي، زموږ د ناموسو عفت یوسي له بینه. موږ نه غواړو دوی چې بیا زموږ نغلاوې وکړي. موږ د دوی په مقابل کې سرسختانه جنګېږو. دا خلک دا مونږ کېنولي دي، یو تعداد خلک چې زموږ سره په کار وو د جنګ کې اشتراک وکړ. د دغې ملي قیام نتیجه وه چې په دوی کې یو واره په دغه کې شکست ګډ شو، په ګرش کې. کله چې په ګرش کې شکست ګډ شو، بیا دوی زموږ سره مقاومت نه وکړ، بیا دوی په تېښته باندې تللي، د دوی قواوې مخته وې، زموږ ورپسې. او دا جنګ په نورو ځایو کې هم نه ده، هغه ټوله دشته ده، تنها په امتداد د پاکستان سره کې شوی ده. د دوی کوم قمندانان او جنرالان چې هغه په موټرو په ټانګو کې وتښتېدل، افراد او پیاده خلک چې هغه ټول تسلیم شو، ټول تسلیم شو، توپک یې ورکړې، بعضې له بینه ولاړله. نور دوی بیا تر اسلام قلعه پورې زموږ سره مقاومت نه ده کړی، په جز د شینډنډ. کله چې زموږ قواوې شینډنډ ته ورسېدې، شینډنډ په شاوخوا باندې د روسانو د وخته څه ماینونه وو، هغه ماینکاري وه، او شینډنډ یو ډېر کم مقاومت وکړ چې هغه هم په ظرف د 3-4 ساعتو مقاومت د طالبانو کې هغه هم تسلیم شو. بیا تر اسلام قلعه پورې چا دغه نه دی کړی. دا مونږ اورو دلته هم په آلمان کې اکثره زموږ افغاني وروڼه دا پوښتنه کوي، او دوی په ابتدا کې چې ایران ته ولاړل وتښتېدل له اسلام قلعه نه، نو جنرال علاودین او جنرال اعظمي د راډیو د BBC او امریکا له لارې دا اعلان وکړ چې دا طالبان نه وو، دا کرنل امام د پاکستان و، یا بریګیډیر امام په نامه یادوي، او د پاکستان هلیکوپټر و د افغانستان خط نه راتېره شوې، او څو ټانګونه یې وو، هرات یې ونیو. خو مونږ د دې جواب په مقابل کې وایو چې دا خبره خو پټه خبر نه ده، ټول ملت ته معلوم ده. که د پاکستان ټانګ راتېر شوی، خو د قندهار خلک خو به شاهد وي. دا ټانګونه که په هرات او په فراه او په نیمروز تېر شوي، دا خلک به په شاهد وي لیدلي وي. او دا هلیکوپټر هم چې راتېر شي، هلیکوپټر خو داسې شی نه ده چې پټې سړی په یو دغه کې راوړي، خو ټوله دنیا به یې ویني. اوله خو زموږ خپله ملت په دې شاهده دی چې دا خبر نه ده سوی. بله موږ له دو جنابانو نه دا خواهش کوو چې دوی په دا رقم تهمتو باندې چې هغه د ټول ملت حیثیت ته لکه لګوي، باید دا رقم تهمتونه ونه لګوي. دا څنګه کېدلی شي چې روسان په ظرف د 14 کالو کې له انواعو مختلفو د توپو، ټانګو، بمو، حتی بم اټم سره په دې باندې قادر نه شو، په دې باندې توان پیدا نه کړي چې افغانستان اشغال کړي، همدا قهرمانه هرات، همدا فراه او نیمروز اشغال کړي. او د پاکستان یو کرنل چې زموږ ستاسو په رتبه ډګروال راځي، له څو ټانګو هلیکوپټر سره راسي هرات اشغال کړي. دا زموږ 15,000 کلن تاریخ ته یوه لکه ده چې دوی وهي. دا زموږ د افغانانو حیثیت ده، د یوه لویه لکه ده، دا د افغانانو شجاعت یوه لکه ده. دوی په غیر مستقیم دنیا ته داسې ورښیي چې موږ دومره بې غیرته خلک یو، که د پاکستان یو کرنل هم راسي له څو ټانګو سره موږ نیولی شي. دا که د پاکستان ټول فوج راسي، خو موږ بالکل ور تسلیمو. دوی اصلا دا دې خبرې ته متوجه نه دي، ځکه دا خبر کوي. نو دوی خو مجبور وو چې بیا وروسته که ستاسې فکر وي، وروسته څو وخته بعد په دوی په خپل منځ کې جنجال و مشکل پیدا سو. علاودین ډله جلا سوله، د اسماعیل خان ډله جلا سو. علاودین په اسماعیل خان باندې تهمت لګول چې دا بې کفایته سړی و، زموږ اکمالات یې ونه کړي، نو موږ شکست وکړو. اسماعیل خان ویلې که ما اکمالات از اینا را به چیزی که نامه خواستن به امرایش کردم، خو عسکر ما نجنگید، هغه په دخل وویل. بیا دواړو مشترکاً په یو مصاحبه کې په مسعود باندې د اتهام لګولی چې دا د مسعود مداخله وه، او موږ په خپل منځ کې دغه کړو، جلا پرې داخله اوس. اوس تاسو فکر وکړئ، دا خبرې د دوی چې یو له بل سره یې کوي، او بیا په مسعود وراړئ، او دوی یو په بل باندې وراړوي، او هغه د کرنل امام. دا خو ضد نقیض دي چې دوی کوي. دا په جز د دې چې دا تحریک بدنامه کړي، د دې ملت تاریخ ته یې ولکه ولګي، بل هیڅ شی نه. سوال ما راجع میشه به محترم مولوی عبدالجبار که برخورد شما در مورد آموزش علم و تحصیل چیست؟ زیرا پیشرفت و ترقی امروزی به دستاوردهای علم و تخنیک استوار است که بدون آن هیچ نوع ترقی و پیشرفت میسر نیست. شما در بازسازی کشور از کدام نوع شیوه و اصول استفاده خواهید کرد؟ همچنان که به همه معلوم است که طلب علم بر هر فرد مسلمان، بر زن و مرد مسلمان فرض است و لازم است که هر فرد مسلمان باید علم دین را بیاموزد. و ما همچنین تحریک طلبه اسلامی افغانستان برای آموزش و تعلیم در رابطه به ذکور و اناث هیچ مخالفتی نداره، البته موافق هستن، البته انقیاد دارن، چون فرموده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است. از هیچ کس، هیچ فردی مسلمان نمیتونه مخالفت کنه و همه به این آماده هستن و زمینه را آماده میسازن برای تعلیم، همچنین برای ذکور و همچنین برای اناث، و به این هیچ نوع مخالفتی ندارن. البته در رابطه به اعمار مجدد افغانستان که شما فرمودین، همچنان که برادر پیشتر فرمودن،
اعمار مجدد بعد از تشکیل یک حکومت مرکزی میاد. فعلا مشکلاتی که با این تحریک روبرو هست مشکلات نظامی هست که واقعا اگر شما با صحنه بیاین و مشاهده کنین که از این مشکلات به هیچ نوع دیگر مشکلی رسیدگی نمیشه، چون مشکل سختی است. از چند طرف و از چند جبهه به جنگ روبرو هستند و اعمار مجدد افغانستان هم موقوف هست به میان آمدن یک حکومت مرکزی. و همچنین در این سفر ما اگرچه موقعی هم مساعد نبود، باز هم از مقامات آلمانی درخواستی به عمل آمد که شما توجهتان باید باشه به اون طرف. مثلا افغانستان به یک توت خاک مبدل شد. در افغانستان نه برق است نه آب است، هیچ نوع سیستم زندگی برای مردم آماده نیست. اینها همچنین که برادر پیشتر تذکر دادن، اگرچه قطعی برای ما وعده ندادن که ما حتما فعال میکنیم، اما امیدی هست که اینها باز هم مؤسسات خود فعال کنند و بازسازی کشور ادامه بدن. میخواستم این سوال هم مطرح بسازم که